دی عمر رضی الله تعالی عنہ د اسلام راوړلو واقع هم ډیر عجیبه ده. یو ځل نبی علیه الصلاۃ والسلام چې کله ډیر تنگ راغی د کافرو د تکلیفونو، نو الله ته لاس اوچت کړو، الله دا اسلام مضبوط کا په یو د دوو عمرینو سره. الله په دې دوو عمرینو کې یو مسلمان که چې اسلام په مضبوط شي، ځکه دا په مکه مکرمه کې دوه زورور سړي وو. یو عمر ابن هشام، هغه ته مونږ او تاسو ابو جهل وایو، او دویم عمر ابن خطاب رضی الله تعالی عنه. الله په دې دوو عمرینو کې یو عمر مسلمان که چې اسلام په مضبوط شي، ځکه دا دواړه ډېر زورور دي او مونږ ته ډېر زیات تکلیف دی. دا دعا نبی علیه الصلاۃ والسلام به بار بار غوښتله. مکی مکرمی مشرکین راټول شو دارالندوې ته، د دوی د جرګو چې کوم ځای و، هغې کې دا مشوره کېده چې د دې پیغمبر سره آخر څه وکړو، زره به موږ څنګه خلاصېږو. دا مشوره پکې کېدله. په دې کې ابو جهل هم ناست دی او دا عمر رضی الله تعالی عنه پکې هم ناست دی. عمر رضی الله تعالی عنه پاسېد او دا توره راویسته، یو کړس یې وله ورکړو. مړه وي څه مسله خو رخ کړې د دې پیغمبر نه، یو تن دی ټولې په لاړ ځان کړي یې، زم چې اوس یې له سر راوړم، دا خبره هواره کړم چې کیسه له خلاصه کړم. ابو جهل ورته وي عمره کو دا کار دی وکړو نو سلو خان درله په انعام کې دي، کو دا کار دی وکړو. ویل یقیني؟ وی او وی اوس یې تماشا کوه چې سر یې له پخپو کې ورته وکړم. دارالندوې نه په سخته غوسه کې ووت، را روان دی به نبي علیه الصلاۃ والسلام پسې، د هغوی په مرګ پسې را روان دی. په لاره کې ولې یو صحابي مخې له ورغی، سعد رضی الله تعالی عنه. وی عمره خیر خو دی، ولې ډېر وارخطا رواني په غوسه کې، چېرته رواني؟ د نبی علیه الصلاۃ والسلام دا نوم مبارک ډېر په بدو الفاظو واغستو. وی زم په هغه پسې چې دا سر تېنه قلم کم چې دا خلک تېنه وزګار کم. سعد رضی الله تعالی عنه ته وویلو، وی عمره دا نشي کولی. ولې نشم کولی؟ بس نشي کولی، هغه ته نږدې کېدی هم نشي. نو وی ښه، ګویا چې تم صحابي شوی، دغه ملګری شوی کو، تم بېدینه شوی، خپل د پلار نیکه دین دې پرېښی، دغه ملګری شوی کو. سعد رضی الله تعالی عنه ته وفرمایل، وی او زم دغه ملګری د دې ځای نه ته زما نه قدم هم نشې اړولی په هغه پسې. عمر رضی الله تعالی عنه پې توره راویسته، وی چې لومبی ستا کار تمام کم نو وروسته به په هغه پسې ځم. چې د پې توره واړوله، سعد رضی الله تعالی هم تورې ته لاس کو. قریبه دا وه چې په یو بلې ګزارونه کړی وې، خو د سعد رضی الله تعالی عنه د خولې نه یوه خبره ووته، وی عمره ما او زما محبوب صلی الله علیه وسلم پرېږده، خو د خپل کور فکر دې وکړه. پیغور یې ورکړو، ستا هغه اوښې او غخور خو دې مسلمان شوي دي، ته چې د کمې هستۍ د مرګ دپاره روانې په هغې باندې ستا خور ایمان راوړی دی. وی دا دې راته څه وي؟ وی او که نه؟ وی عمر او د هغه کور ته اسلام راغلی دی، زه مجړومبی خو د دې خپلې خور نه سر قلم کم. په سخته غوسه باندې روان دی، د خور کور له ورغی، او چې ورغی ورته دیکه ورکړه، ور د هغې طرفه کلکو. چې ور کلک و د ور سره غوږ کېښودو، نو هغې له د هغې استاذ راغلی و او قرآن یې ورته ښودو. د عمر رضی الله خور چې کوم ده، اوښی چې کوم دی، یو صحابي دی، استاذ دی، هغه راغلی او دوی ته قرآن ښایي. ده چې د قرآن اوازونه واورېده، او دا خبره خو رښتیا ده، هغه خو یقیني مسلمانان شوي دي. د تورې دا موټی چې دی په دې باندې راکېښودل په دې دروازه، وی ور کولاو که خور یې پوه شوه چې رور مې راغی، پوه شو را باندې. نو زر یې هغه استاد چې و هغه ته وي ته کوټې ته لاړ شه، ته پټ شه. هغه هم ویرېده چې عمر راغی، نو هغه ډایرکټ کوټې ته ننوته او د کټ ته لاندې پټ شو. وی ته میلمه او زه یې خور یم او دی اوښی دی، که زموږ سره هر څه وکړو، خو ته پردی سړی ته پټ شه. هغه یې تې پټ کو او دا خور یې راله ور یې ورته کولاو کړو. ده په دې اوښي باندې ورمنډه کړه، د مرۍ نه یې ونیو او د تورې په دې موټي پې راکېښودل. وی تا اسلام راوړی دی. چې کله په هغه ګزارونه شروع کړو، نو دا خور یې منځ لراله، دا خاوند او دا ورور یې خلاصول، چې د دوی په منځ کې خلاصونو کې چې کله خلاصون یې کوو، د عمر رضی الله تعالی عنه چې څپېړه واړوله او په دومره زور سره د خور دې مخ له راواچوله چې د هغې د مخ نه د وینو دارې شروع کړې. عمر رضی الله الله ډېر لوی طاقت ورکړی، ډېر زورور طاقت یې، چې څپېړه یې تاو کړه او د خور دا مخ یې پې وو، نو د خور دا مخ د دې ګوتو سره وشلېدو او د وینو دارې ووالې، او د عمر رضی الله تعالی عنه په دې مخ باندې دا دارې ولګي. چې خور یې دې وینو ته وکتل، په ژړا شوه، وی عمره یو خبره واوره زما، که ته عمر ابن خطاب د خطاب زوی، نو زه د خطاب لور یم. ګورې زه دې خور یم، زه هم بل څوک نه یم. هسې ځان مه ستړی کوه.